अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ैम वाजिदुल्लाह और तासु गोरे जमा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद लरम چې तासु बखै او ژوند به مو ډېر ښه تېرېږي. نن در سره ډېر اهم خبرونه ستاسو وړاندې ږدم او په هغې به در سره خبرې کوم او د ټولو نه اهم خبرونه یا موجوده چې کومه بالکل کومه اهم خبرونه دي هغه به نن تاسو ته وایو. په هغې کې د ټولو نه اول خبر چې کومه دی د چیف جسټس اف پاکستان نوټیفیکیشن چې 3 میاشتې مخکې شوی دی. آیا 3 میاشتې مخکې د چیف جسټس اف پاکستان نوټیفیکیشن چا جاری کړی دی؟ نوټیفیکیشن چې کله چې چا دا نوټیفیکیشن لیدلی دی نو هغه په خپل سر باندې لاس ایښودی دی چې دا څه وشو چې 3 میاشتې مخکې، خو دا په تاریخ کې کله شو دی. دا به در سره هم شیر کوو چې څو ځله دا شو دی چې 3 میاشتې مخکې د چیف جسټس اف پاکستان نوټیفیکیشن جاری شوی دی. او د چیف جسټس دا نوټیفیکیشن چې جاری شوی دی 3 میاشتې مخکې، نو د په خپل ځان کې هم ډېر زیات سوالونه را پیدا کړلي. نو هغې باندې به کوشش کوو چې تاسو سره تفصیلات کیدو او په هغې باندې هم تاسو سره خبرې وکړو. او دویمه اهم خبره په دې کې دا ده چې صدر مملکت عارف الوی صاحب چې کومه دی په دې نوټیفیکیشن کې بالکل څه رکاوټ نه دی راوستی او هغې ډایرکټ چې کومه دی دا نوټیفیکیشن منظور کړی دی او هغې د خپل ټویټر اکاونټ نه څه شیر کړل هغه به درته هم وایو او د چا په حوالې سره هغوی شیر کړلي. بیا که موږ وګورو چې دا 3 میاشتې مخکې دا کومه نوټیفیکیشن شوی دی، آیا قاضي فایض عیسی جسټس قاضي فایض عیسی صاحب ته څه مسایل وو یا د هغې په لاره کې چې موجوده کومه چیف جسټس دی عمر عطا بندیال صاحب هغه د دوی په لاره کې راته چې دا نوټیفیکیشن یې 3 میاشتې مخکې جاری کړی دی. د دې حوالې سره به هم تاسو ته وایو. نو د ټولو نه اول در سره چې کومه موجوده حالات دي د ملک د هغې د حوالې سره خبره کوم، بیا به مخکې د دې مین ټاپک طرف ته ځو. وایي د عمران خان ګرفتاري چې کومه ده په دې باندې هم حالات ډېر زیات خراب شوي دي او د عمران خان د ګرفتارۍ هم ډېر زیات چانسونه زیات شوي دي چې عمران خان صاحب دې ګرفتار کړي او په هغه کومه امپلیمنټیشن چې کومه دي په هغې باندې اوس کوشش شروع ده چې زر دا امپلیمنټیشن وشي او عمران خان صاحب ونیولی شي او هغه آرمي چې څونه ملیټري کورټس دي چې هغې ته هغه راوړی شي او هلته په هغې باندې کیس ولګولی شي. دې حوالې سره به هم تاسو ته وایو. خو د ټول نه مخکې درته چې د ټول نه غټ کومه خبر دی نن درته هغه وایم، بیا به آخري د نورو طرف ته ځو. وایي ناظرین وایي دا خبره کنفرم شو ده چې پیپل پارټۍ د پنجاب چې سنټرل کومه صدر و قایم مقام صدر چې کومه دی رانا فاروق سید هغوی لطیف کوسا صاحب چې کومه دی د هغې د پارټۍ رکنیت ختم کړی دی. هغې په ماډل ټاون کې یو پریس کانفرنس کړی و. په هغه پریس کانفرنس کې هغه ویلي چې موږ لطیف کوسا صاحب ته 100 پیرې وارننګ ورکړو چې د پارټۍ کومه ریډ لاین دی دا مه کراس کوه، خو هغوی د پارټۍ کومه ریډ لاین چې کومه و لطیف کوسا صاحب کراس کو او چې هغوی دا د پارټۍ دا ریډ لاین کراس کو نو د هغې د وجې نه د هغوی چې د پارټۍ کومه ریډ لاین کومه رکنیت و هغه یې ختم کو. خو د دې سره سره دوی په لطیف کوسا صاحب باندې هم یو غټ الزام لګولی دی. هغې ویلی چې لطیف کوسا صاحب چې کومه و دا په پارټۍ کې بطور وکیل داخل شوی و او هغې د دې بطور وکیل هم د پارټۍ نه مراعات اخیستې دي. خو اوس د هغه دا خواهش و چې د هغه زوی د اټارني جنرل جوړ کړی شي، خو د هغه زوی چې اټارني جنرل جوړ نه شو نو د هغې په وجه هغه اوس پارټي بلیک میل کوي او د پارټۍ نه ډېر ډیمانډ کوي. هغه وایي چې دا اوس پارټي بلیک میل کوي، د دې وجې نه د رکنیت چې کومه دی دا ختم کړی شو. او په دې موقع باندې د پیپلز پارټۍ پنجاب صدر چې کومه دی هغې وال اف شیم چې کومه وال اف شیم و کومه دیوار چې د شیم و کومه دیوال چې د شرمېدلو و د هغې آغاز هم دوی وکړو. ستاسو په ذهن کې به وي چې دا روایت نون لیک شروع کړی و او بره به د جهازونو نه د بېنظیر بټو چې کومه بېهوده تصویرانو هغه به لاندې راغورځول، چې کومه نازیبه تصویرانو هغه به د جهاز نه لاندې راغورځول. په هغه علاقو کې چې په کوم ځای کې هغه ټایم دغه وخت مطابق میډیا نه وه او هلته به میسج په اسانه سره نه رسېدو نو هلته هغوی د بېنظیر بټو د نازیبه تصویران راغورځولي. د هغې نه بعد که بیا موږ ګورو نو چې کله 9 مۍ دا واقعات وشو، د 9 مۍ د واقعاتو نه پس په پنډۍ او د دې سره ملحقه چې پاکستان نور څومره علاقې دي په هغې کې هم وال اف شیم باندې د پی ټي آی د ورکرانو تصویران لګولی شوي او په هغې باندې کراس لګولی او دارنګې اوس پیپلز پارټۍ دقه شی په خپله باندې په خپل پارټۍ کې دننه امپلیمنټ کو او د پنجاب چې کومه د هغوی
سنټرل افیس و په هغې کې هغوی وال اف شیم افتتاح وکړه او هلته د لطیف کوسه صاحب تصویر په سری فهرست باندې ولګاوه. بیا د هغې نه پس موږ ولیده چې لطیف کوسه صاحب په کور باندې فایرینګ وشو او هغه پوره واقعه تاسو مخکې اورېدله. بیا د هغې نه پس درته راځو چې پرونۍ ورځ څنګه تېره شوه، شپه څنګه تېره شوه، په اسلام آباد کې څه وشو. د هغې د والي سره درته وایو. د اسلام آباد پولیس چې کوم دی نو پرون د شپې د پی ټي آی رهنما سابق وفاقي وزیر چې کوم سرور خان هغه د اسلام آباد نه ګرفتاره کړی دی او د هغه سره د هغه زوی منصور حیات خان او د هغه وراره عمار صدیق هم ګرفتاره کړی دی او وی چې دا موږ ته په 9 مئی په واقعات کې دیو موږ ته مطلوب وو، یعنی دیو د 9 مئی چې کوم واقعات شوي نو په هغې کې دیو ملوث او په دیو باندې اف آی آر او دا پولیسو ته مطلوب وو. نو د دې وجې نه په اسلام آباد پولیسو دیو ونیول. د دې سره سره که موږ وګورو نو د پاکستان چې کومه صحافیان دي چې کومه ډېر سینیر او کومه ویل نون صحافیان دي په هغوی باندې هم ډېر کیسونه په پاکستان کې شو دي چې پای کې سر فهرست چې کوم دی صابر شاکر صاحب دی، د بول نیوز مالک چې کوم دی شعیب شیخ صاحب دی، سمی ابراهیم صاحب دی، معید پیرزاده صاحب دی، شاهین صحفائی صاحب دی، وجاهت سعید خان صاحب دی چې په دیو باندې ډېر کیسونه شو دي او په پاکستان کې او په دې کې زیات تر چې کومه صحافیان دي نو دا د ملک نه بهر دي او دوی د ډېر وخت نه تر کومې نه چې د حکومت چینج شوی دی د هغې نه بعد دوی زیات خپل ژوند چې کومه دی دا بهر کوي. بیا د صابر شاکر صاحب خلاف چې کومه ده د بغاوت او د دهشتګردۍ مقدمه چې کومه ده هغه درج کړی شو ده او وایي د هغې د تفتیش دپاره یو ډېر اهم پیشرفت شوی دی. په هغه پیشرفت کې د اپارې کومه تانې پولیس چې د اپارې د تانې کومه پولیس چې وو هغې د صابر شاکر په رهایشګاه 574 کې چاپه والوه او د هغې د رهایشي کمرې نه چې کومه کمره کې به هغوی ژوند کاوه په کومه کمره کې به هغه اوده کېدلو. د هغې کمرې د المارۍ نه یو کلاشنکوپ راویستی دی او کلاشنکوپ چې کوم هغه په هغه ټیم کې لوډېډ و، مطلب دا و چې بوډۍ پې راښکو دی او ګولۍ پکې وه او د هغې نه څه ګولۍ هم برآمد شو دي. بیا وایي د کوهسار پولیس چې کومه دي هغې د صابر شاکر صاحب خلاف چې کومه د کلاشنکوپ د مقدمه درج کړه. وایي د صابر شاکر خلاف چې کومه کیسونه مخکې نه زیر تفتیش دي د هغې حوالې سره اپارې پولیس چې کومه دا کیس هم په هغې کې شامل کړو، د کلاشنکوپ دا کیس یې پې هم واچو او دا به هم په هغې کې شامل کېږي. د دې نه تاسو ته اندازه لګي چې دا څومره د صابر شاکر صاحب باندې چې کومه دی ژوند څومره راتنګ کړو او د غیر چاپېره چې کومه دی دیو حالات دومره راتنګ کړو او کوشش د دیو دا چې په څه طریقې سره چې صابر شاکر صاحب چې دی چې څومره تنګ شي نو چې هغوی دیو تنګ کړي. بیا صابر شاکر صاحب چې کومه دی هغوی یو ټویټ هم کړی دی د دې حوالې سره او یو ویډیو هم جاري کړله په خپل یوټیوب چینل باندې. تاسو هلته نه هغه ویډیو هم کتلی شئ چې څرنګه غیر قانوني یو ویګو راځي او د هغوی په ګیټ باندې د شپې خلک راوړي او دننه د هغې دروازې ماتوي او د هغې کور ته داخلیږي. صابر شاکر وایي چې د شپې په 12 بجې باندې یو توره ویګو چې کومه ده ویګو ډاله چې کومه ده په هغې کې څه خلک راله او زما کور ته راننواته او دروازې یې ماتې کړې او داخل شو. وایي د الله تعالی ډېر ډېر شکر دی الحمدلله چې زه او زما خاندان یعنی زما فیملی چې کومه وه دا په کور کې موجود نه و. وایي زه او زما بچي چې کومه دي دا تقریبا د 14 میاشتو نه ذهني طور باندې دیو ټارچر کوي، په دیو باندې ډېر زیات پریشر دی او وایي د طاقت په نشه کې چې دا بد مذهب څونه خلک دي وایي دیو په ملک کې لا قانونیت او انارکي پیدا کړې ده او وایي ماته د جان سے مارنے کی دمکی دی ہے، وایي ماته زما د وجلو ترمکیانې هم راکړلې چې تا به موږ مړ کړو. وایي شاید وایي دیو ته خدای نه دی یاد، وایي الله ورته نه دی یاد او دیو دا سوچ کوي چې د دیو دا کومه پستاییت دا هتکندي چې کومه دي دا کومه کمزورتیا چې کومه ده یا دا کومه سختي چې کوي نو دا چې موږ کومه د رښتیا وینا کوو نو دا وینا به موږ پرېږدو، خو دا د دیو صرف سوچ دی. نو که دې ته موږ وګورو دا ټوټل ټارګېټ چې کومه دی مین عمران خان صاحب دی، ځکه چې د عمران خان صاحب په حوالې سره څوک خبره کوي یا د هغه سره سات ورکوي نو د هغې سره داسې کېږي که موږ عمران ریاض صاحب ته وګورو د هغه سره څه وشو اوس دا کومه چې نور د عمران خان صاحب سره سات ورکوي یا د هغه سره ملګرتیا کوي نو هغه صحافیانو سره دا هرڅه کېږي. سره چې بل کومه اهم خبر دی هغه چې وفاقي وزیر قانون دی کومه موجوده عطا تارل صاحب هغه وایي چې فوجي عدالتونو کې چې کومه مقدمې چلیږي نو دا به د قانون مطابق وي او ظاهري خبره ده
چې کومه آرمی ایکټ دی یا آفیشل سیکرټ ایکټ دی دا هم پاکستان کې د قانون مطابق دی او د قانون مطابق چې کومه یو کار وي نو هغې مطابق کار چلیږي. وایي الریډي چې د دې ایکټ مطابق چې څونه کسان چې ګرفتار شوي دي نو هغه سویلین عدالتونو چې کومه دي هغه ملیټري کورټس ته هغه کسان حواله کړي دي او د پاکستان په کومه ښارونو کې چې څومره کسانو غونډې ملیټري کورټسونو ته حواله کړي دي. بیا په لندن کې وایي تاتارړ صاحب چې کومه گفتگو کړو کومه خبرې کړې او کومه پریس کانفرنس یې کړو نو د هغه وینا وه چې مشترکه تحقیقات ټیم چې کومه دی او جی آی ټي چې کومه ده وایي دا شواهد چې کومه دي دا راغونډوي او بیا به د دوی په سفارش باندې په دې باندې کار کیږي او وایي دننه چې کومه دی په دې باندې الریډي چې کومه دی په دې باندې کار روان دی. بیا د هغې وینا وه چې وایي دا کومه معاملات چې کومه دي دا دننه روان دي او په دې باندې مختلفو خبرې او کار هم کیږي. خو د دې نه دا چې څومره مونږ ګورو څومره پریشر په عمران خان صاحب یا د هغه په ملګرو باندې د دې خبرو نه اچولی کېږي خو بیا هم ډېر داسې کسان دي چې هغه عمران خان صاحب اوس هم په دې حالات کې نه پرېږدي او د هغه سره سات ورکوي. نو ګورو چې تر څونه پورې د عمران خان صاحب سره د پاکستان د خلک مخکې ځي او په کم وخت کې بیا هغه دوی پرېږدي. اوس راځو هغه کومه مین خبره چې کومه مونږ تاسو ته په شروع کې ویلو هغې طرف ته راځو. وایي صدر مملکت چې کومه د سپریم کورټ جج چیف جسټس قاضي فایض عیسی ته بطور چیف جسټس آف پاکستان تعیناتۍ منظوري ورکړه یعنی هغه یې منظور کړه چې هغه چیف جسټس آف پاکستان وي. وایي چیف جسټس عطا بندیال صاحب چې کومه دی هغه د آئین مطابق د آئین د 169 مطابق چې کومه دی په 16 سپتمبر 2023 کې به هغه ریټایر کیږي او اوس چې کومه ده تقریبا 3 میاشتې پاتې دي یعنې شپږمه میاشت پاتې ده 9مه پاتې ده 8مه پاتې ده او په 9مې په 18 تاریخ باندې یعنې په 14 به هغه ریټایر کیږي او نوی جج چې کومه ده چیف جسټس اف پاکستان چې کومه ده هغه به په 18 تاریخ باندې حل اخلي. وایي جسټس قاضي فایض عیسی چې کوم دی بطور چیف جسټس اف پاکستان چې کوم دی د هغې د تعینات به چې کومه ده دا به په 18 سپتمبر 2023 کې کیږي. وایي جسټس عمر عطا بندیال چې کومه دی هغه به ریټایر چې کله هغه ریټایر شي نو د جسټس قاضي عیسی صاحب چې کومه دا به چیف جسټس اف پاکستان جوړ شي. وایي صدر مملکت چې کومه دی هغه د جسټس قاضي عیسی چې کومه دی د آئین د آرټیکل 175A3 په تحت باندې کړله او وایي په دې ټولو کې چې کومه ده چیف جسټس فایض عیسی صاحب چې کومه دی په 17 سپتمبر په 18 سپتمبر 2023 کې به د خپلې عهدې نه دی هم برطرف کیږي او دوی به ریټایر کیږي. صدر مملکت چې کومه دی 2 میاشتې مخکې تقریبا د فایض یا 3 میاشتې مخکې د قاضي عیسی د منظوره دا کومه چیف جسټس جوړېدو منظوري ورکړې ده. وایي چیف جسټس قاضي عیسی صاحب چې کومه دی دا به د پاکستان تقریبا 29 یعنې یو کم 13 چیف جسټس وي او موجوده چیف جسټس عمر عطا بندیال چې کومه دی دا په 2 فروری 2022 کې چیف جسټس پاکستان جوړ شوی و او دوی به په 18 سپتمبر 2023 کې ریټایر کیږي. وایي چیف جسټس د تعینات چې کومه ده د دې دا خبر چې کومه ده د ټول نه اول صدر مملکت ISI ډاکټر عارف علوي صاحب ورکړی او هغوی د خپل ټویټر اکاونټ نه دا خبر بریک کړی و. که موږ چیف جسټس قاضي فایض عیسی صاحب ته وګورو دا د پاکستان هغه واحد جسټس دی چې دا په دنیا کې یا په پاکستان کې د ټولو نه زیات ډسکس شوی دی او په ده باندې کومه ریفرنس جوړ شوی یا په پاکستان کې یا میډیا دوی ته ډېر زیاته ځای ورکړی. د دې د حوالې سره دا موجوده حکومت کې چې ډېر وزیران داسې چې کوم دي هغه هم ډېر شیزونه کلیم کوي او ډېر خلک چې کوم دي هغه هم ډېر شیزونه کلیم کوي ځکه چې په سپریم کورټ کې 2 ګروپونه یو قاضي چیف جسټس فایض عیسی صاحب ګروپ او دوم بندیال ګروپ نو هغه هم الریډي موجود وو. بیا که موږ وګورو د چیف جسټس سره چې د جسټس قاضي فایض عیسی صاحب چې کومه اختلافات و بیا د عمران خان په دور کې په دیو باندې چې کومه کیس دایر شو بیا د هغې تحقیقات وشو بیا د هغې کور والا چې کومه د هغه پکې لاړه بیا د هغې نه پس چې کومه ریفرنس و هغه ختم کړی شو بیا دا ټوټل خبرونه چې کومه دي دا د عمر عطا بندیال سره اختلافات کرنه بیا د عمر عطا بندیال صاحب سره اختلافات کول او بیا رجسټرار چې کومه و هغه پارې کول او پارې کولو سفارش چې دوی کومه کړی و
د هغې نه بعد کې بیا د دوی پارلیمنټ ته تلل، بیا په پارلیمنټ کې د آئین کتاب ښکاره کول، بیا هلته د هغې کې تقریر کول او بیا د هغې وضاحت ورکول. دا ټوټل شیزونه زمونږ مخې ته تیر شوي دي. بیا وایي موجوده وزیران چې څومره دي د حکومت هغه وایي چې راتلونکې جوډیشري چې کومه ده، راتلونکې کومه سیټ اپ چې د جوډیشري کومه ده، دا به نواز شریف صاحب ته انصاف ورکوي او نواز شریف صاحب چې کومه ده دا به بیرته پاکستان ته راځي او د قانون چې کومه ده قانون به په پاکستان کې بیرته نافذ العمل کیږي. بیا وایي چې چیف جسټس قاضي فایسا صاحب چې کومه ده دا کله پیدا شوی و، د ژوند کوم ځای کې تیر کړی و، د پاکستان په کومه حصه کې پاتې پیدا شوی، د دوی تاریخ څه دی، دوی په ملک کې کوم ځایونو کې خپل خدمت سرانجام کړلی، نو د دې د حوالې سره درته یم. وایي په 26 اکتوبر په 1970 کې په کوټه کې پیدا شوی و. د دوی والد صاحب چې کوم قاضي محمد عیسی د تحریک پاکستان یو اهم رکن و او د دوی نیکه چې کوم قاضي جلال الدین صاحب چې کوم د ریاست خلات وزیر اعظم هم و. د دوی والد چې کوم د بلوچستان هغه پیل کس و چې هغه لندن ته تلو او د لندن نه د قانون ډیګري حاصله کړو او واپس راتلو باندې دیو آل مسلم لیگ انډیا چې کومه ده دای په بلوچستان کې فعال کړو او په بلوچستان کې د یو نوې ژوند ور کړو. وای بیا چې چیف جسټس قاضي فایز عیسی چې کومه ده د څه تعلیم په کوټه کې حاصل کړو، د هغې نه پس دوی کراچۍ ته تللي او د کراچۍ نه پس دوی بیا د تعلیم حاصلولو لپاره لندن ته تللي. بیا چې د لندن نه دوی کله واپس راغله نو دوی د بلوچستان چې کومه های کورټ دی هلته به طور وکیل کار شروع کړو. بیا د بلوچستان د های کورټ سره سره تقریبا دوی په تقریبا د پاکستان په ټوټلو های کورټو کې سره د بلوچستان د های کورټ 20 کاله پریکټس وکړو. بیا په 2009 کې یعنی په 2007 کې د بلوچستان های کورټ جج مقرر شو. په 15 اگست 2009 کې بیا د بلوچستان د های کورټ د چیف جسټس عہده حلف دی واخیستو. بیا په 15 ستمبر 2014 کې د سپریم کورټ جج د په حیثیت باندې دیو حلف واخیستو. بیا په 15 اکتوبر 2013 کې دیو به ریټایر کیږي او قاضي فایسا صاحب چې دی دا به تقریبا 14 میاشتې یعنی یو کال او یوه میاشت چې کومه دی به چیف جسټس اف پاکستان پاتې کیږي. هغه سوالونو ته راځو چې کومه د هر سړي په ذهن کې هغه سوالونه دي چې آیا 3 میاشتې مخکې چیف جسټس چې کومه دی د پاکستان د دې منظوري ولې ورکړه او صدر مملکت چې کومه دی دا رکاو ولې نه کړه او دا ولې داسې زرې په دې باندې دستخط وکړو او دا منظوري ورکړه. و یو طرف ته که موږ وګورو دا نوټیفیکیشن چې کومه دی دا حکومت چې کومه دی د دې نوټیفیکیشن په وجه باندې یو میسج هم ورکړلی چې په سپریم کورټ کې دننه او د سپریم کورټ نه بار به هم د دوی منلی کیږي، یعنی د موجوده حکومت به منلی کیږي. او وای دا بندیال ګروپ چې کوم د هغې د ماتېدو دپاره هم دوی 3 میاشتې مخکې دا کار وکړو، ځکه چې که چېرته دا بندیال ګروپ هم وی او هلته په قاضي فایز عیسی ګروپ هم وی نو ډېر زیات مشکله وه چې د سپریم کورټ کې چې دا دوی کومه کیسونه غوښتل چې دا کیسونه د دوی مطابق راشي نو هغه په اسانه سره نه راتلو. بل چې کله یو نوی کس نوټیفیکیشن جاری شي نو بیا هغه کومه زوړ کس سره چې د چا څومره افیلیشن وي، څومره تعلق وي، څومره رغبت وي، څومره قریبوالی وي، نو هغه ورو ته ورو کمیږي او د خلکو کوشش دا وي چې دا نوي کس سره خپل تعلق جوړ کړي، ځکه چې راتلونکي وخت کې به د هغه سره ژوند تېرولي، د هغه سره به وخت تېرولي، د هغه پاور هم د هغه وروستي کس نه زیاتېږي. نو کوشش دا و چې دا بندیال ګروپ مات کړی شي او دا د قاضي فایز عیسی سره مخکې ورکړي او د هغه په ګروپ کې شامل شي. بیا د حکومت د دې نه یو بل غټ میسج دا و چې لوور کورټس چې څومره و چې د عمران خان صاحب ته کومه ریلیف ورکاوه نو د دوی خواهش دا و چې هغې ته هم یو میسج کنوی کړي چې تاسو عمران خان صاحب ته مزید ریلیف مه ورکوئ، ځکه که تاسو عمران خان صاحب ته مزید ریلیف ورکوئ نو راتلونکي جوډیشري به زمونږ وي نو بیا به حالات دونه بهتر نه وي. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله پام.